د هر جایز مقصد او د هر مشکل د ختمولو دپاره که د دې آیات مبارک د وظیفه یو کس راونیسي نو رب العالمین به تمام مشکلات زر تر زره ختم کړي او څومره حاجتونه چې د ده وي هغه تمام حاجتونه به رب العالمین زر تر زره پوره کړي. زما عزتمندو نن درته د قرآن مجید یو چې دې آیات مبارک درته ښیم او دغه آیات مبارک د سورة روم دغه آیات مبارک چې کوم انسان هم د دې وظیفه شروع وکړي رب العالمین به د هغه تمام مشکلات ختم کړي، تمام پریشانی به رب العالمین ختم کړي او که څه حاجت وي هغه حاجت به رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. دا حاجت د پوره کېدو دپاره په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور پروت دی. هغه غرونه او هغه خویندې چې هغوی وایي چې ډېر زیات اعمال وظایفو مو کړل لا تر اوسه پورې زموږ د حاجت نه دي پوره شوی. هغه غرونه او هغه خویندې چې د خپل ځان نه بلکل ناامیده شوي وي، مایوسه شوي وي، که چېرته کې هغوی د دې آیات وظیفه شروع وکړي چې څومره جایز حاجتونه د دوی وي رب العالمین به هغه تمام حاجتونه پوره کړي. څومره مقاصد چې د دوی په تمام مقاصدو کې به رب العالمین کامیاب کړي. نو د هر مقصد کې دا کامیابېدو دپاره او د هر حاجت دا پوره کېدو دپاره که دا وظیفه راونیسي نو رب العالمین به دې په تمام مقاصدو کې کامیاب کړي او تمام حاجتونه به دې هم رب العالمین پوره کړي. چاهې که د ستا د حاجتونه د هر څه سره متعلق وي، د چا حاجت د دې سره متعلق وي چې هغوی وایي موږ ته دې چې څنګه زموږ د زړه ارمان دی هغسې رشته دې راته میلاو شي، د رشتې د میلاوېدو دپاره دا وظیفه شروع وکړئ. انشاءالله په مناسب ځای کې به درته رب العالمین رشته درکړي. که چېرته کاروبار دې نشته او دا وظیفه شروع وکړي انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به درته په مناسب ځای کې کاروبار میلاو شي. او یا د ستا قرضونه دي قرضونه نه ډېر سخت تنګ راغلی که دا وظیفه د هغې دپاره شروع وکړي نو تمام قرضونه ته به د غیبي اسباب برابرېږي او تمام قرضونه به د رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. د قرضونو د ختمولو دپاره، د هر مشکل د ختمولو دپاره او د راحت حاصلولو دپاره، د هر جایز حاجت د پوره کولو دپاره که دغه چې کوم دی آیات مبارک درته ښیم که د دې وظیفه راونیسې هر مشکل به دې ختم شي، هر حاجت به دې پوره شي او د زړه هر یو ارمان به د رب العالمین پوره کړي. دې کې رب العالمین دا سلوي پاور خاطرې. راځي محترمو دا وظیفه درته ښیم او د دې وظیفې چې کومه طریقه د هغه هم درته ښیم. وظیفه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. سوره روم آیات نمبر 4 او 5. قرآن مجید کولو کې په قرآن مجید کې تاسو ښه چې دې اسانتیا سره راوړلی شئ. د سورة روم آیات نمبر 4 او 5 نمبر آیات دی. د دې آیات مبارک د وظیفې کولو طریقه دا ده چې په یو ځانله ځای کې به کښېنې، بالخصوص د سحر د منځه نه پس به په یو ځانله ځای کې کښېنې او دا وظیفه به 114 پیرې وکړې. او که چاته د سحر د منځه نه پس د دې وظیفې کول ګران وي نو هغو له پکار دي چې د ماسخوتن د منځه نه پس په یو ځانله ځای کې کښېني او د قبلې په طرف باندې مخکې او دا وظیفه 114 پیرې وکړي او د هغې نه پس دی الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، دعا دې وغواړي د الله جل جلاله نه کم حاجت یې وي هغه حاجت به رب العالمین پوره کړي. کم یو مشکل کې ګیر وي هغه مشکل نه به رب العالمین دته نجات ورکړي. د زړه چې کم خواهش او کم قسم ارمان وي هغه ارمان به رب العالمین پوره کړي. دا وظیفه به موږ تر د هغه وخته پورې کوو تر څو پورې چې موږ په خپل مقصد کې کامیاب شوي نو. دا خو ممکنه ده چې زموږ حاجت ته په یو ورځ کې دننه پوره شي، دا هم ممکنه ده چې زموږ حاجت ته په 2-3 ورځو کې پوره شي، دا هم ممکنه چې یو هفته ټیم پې باندې ولګي. هغه د ستا چې کوم دی عقیدې پورې خاص ده. څونه د په الله جل شانه باندې بروسه وي، عقیده مضبوطه هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي. نو محترمو یو ډیره زبردسته او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.